اسلامي امارات وایي چې د امریکا بې پایلوټه الوتکې د افغانستان په هوایي حریم کې ګزمې کوي. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د افغانستان اسلامي امارات وایي چې د امریکا بې پایلوټه الوتکې د افغانستان په هوایي حریم ګزمې کوي. د افغانستان اسلامي امارات ویان ذبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې پر دې مسالې نیوکه وکړه او یې ویل چې دغه الوتکې تر ډیره د کندهار او نیمروز ولایتونو پر فضا الوتنې کوي. نوموړي د کومې هیواد د نوم له اخیستو پرته زیاته کړه چې دغه الوتکې د ځینو نږدې هیوادونو له فضا الوتنې کوي او یا هم تیریږي. اووه میاشتې وړاندې د افغانستان اسلامي امارات د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ته نږدې ویلي و چې یوازې د امریکا بې پایلوټه الوتکې نه بلکې د نورو هیوادونو الوتکې هم پر افغانستان الوتنې کوي. د افغانستان ملي دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد تیر کال په اسد میاشت کې له العربیه شبکې سره په مرکه کې ویلي و چې د امریکا بې پایلوټه الوتکې په افغانستان له پاکستان نه الوتنې کوي، خو د پاکستان حکومت هغه مهال دغه ادعا رد کړې وه. یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې پر افغانستان د امریکا بې پایلوټه الوتکو الوتنې ښیي چې د افغانستان وضعیت لا هم تر ډیره حده د امریکا په واک کې دی. د یادو کارپوهانو له ډلې ذاکر حسین ارشاد ازادۍ راډیو ته وویل چې دا حضور په دې معنا دی چې په افغانستان کې وضعیت لا هم تر ډیره د امریکا تر کنټرول لاندې دی او که کوم بدلون راځي یا په افغانستان کې یو فرد یا ډله وغواړي چې د امریکا د ارادې خلاف اقدام وکړي، امریکا لرې نه ده او په ټول قوت سره بدل ته شتون ولري. یو شمېر پوځي کارپوهان وایي چې داعش ډله په افغانستان، پاکستان، ایران او روسیې کې پراخ فعالیتونه لري او دا مسله د امریکا په ګډون د ځینو هیوادونو لپاره د اندېښنې وړ ده. د پوځي کارپوهانو له ډلې محمد نعیم غیور ازادۍ راډیو ته وویل چې په سیمه کې لکه افغانستان، پاکستان، ایران او د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې د ترهګرو ډلې ودې ټول اندېښمن کړي. دا اندېښنې د دغو هوایي فضا او استخباراتي حرکتونو او د مخالف او موافقو هیوادونو د بېلابېلو خوځښتونو لامل ګرځي چې هر یو یې په خپل استقامت کې هڅه کوي. د یادونې وړ ده چې په افغانستان او روسیه کې د داعش او د هغې د څانګو وروستیو بریدونو د ځینو هیوادونو اندېښنې زیاتې کړې دي.